پسې هم لګیا یو هغه دا چې اوس هم موږ خپلو ملګرو ته ویلي دي چې لاړ شئ د پښتنو غریزو سیمو ته د ځایي مشرانو او ولسونو سره خبره وکړئ پوهیږئ چې خپلو کورونو کې مو نه پرېږدي پوهیږئ چې موږ د دشتو و ټینټونو خیمو ته سیخوي نو راځئ دوې لارې بیا هم شته دی په وتلو کې هم داسې زور ورکولی شي چې په ده به هم دا خپل ژوند لکه په تنور یې چې کېنوي داسې هغه دوه شکلونه څه شی دي یا خو راځئ هجرت وکړو د ده د حدودو نه ووځو دا انتظامات یې په موږ داسې یو ځای ته لاړ شو چې 1.5 کیلومتره کې ټول په یو ځای نږدې سره آباد شو لږ به په آزاده فضا کې په زړورې خولې مشوره د خپل وطن ته هم وکړو څنګه ژوند مخکې کولی شو نه پوهېږئ زما په خبره ته چې دا قدم اخلې یا داسې یو ژوند ته ځې دا دای هم لکه په تنور چې کېنوي سوال منت به بیا یادوي یې تا به نه وي دویم شکل که دا هم نشو کولی راځئ په شریکه د ده د مرکز اسلام آباد په طرف باندې سره د دغو کډیو بار زو د ده موټروې تر اسلام آباده پره تر لاهوره پره بس کرنال سره ویشئ پاخه ځایونه دي څه به اوس په دې دشتو کې په ټینټونو کې دیوالونه پرې راجوړوئ کله چې دی خپل نظام وویني چې له هره خوا ونیول شو دی به د پښپو کې پروت وي په ده به بوج وي شرطونه به ته پې منې او خپل کلي ته به دې هم موږ دا دوه پیغامونه د ویډیو له لارې هم خپل ولس ته پرېږدو او زموږ ملګري به هم هڅې کوي چې د ځایي ولسونو مشرانو سره میلاو شي په دې کې یو ستونزه دغه ده چې پنجابی واکدار ډېر چالاک دی هغه په یو ځای ټولو پښتنو ته لاس نه ورچوي یو داسې واړه تقسیم کړي لکه اوس یې تیرا او سنټرل کورم دی میاشت مخکې بیا باجوړ و په یو ځای چې لاس ور بیا په یو ځای اتفاق سره جوړیږي بدبختي دا ده چې پښتانه د بلې سیمې د حال په آینه کې د خپل سیمې د خپل کلي حالات نه ویني حالانکې دوی خو ټولو ته یوه منصوبه صرف به نمبر وي په چا به اوس وي په چا به سبا وي خو موږ هڅه کوو چې دا احساس پیدا شي او دا کار ترسره شي داسې نه ده چې دا نه کېږي لا اول مې څه وویل هغه نه وشول یا دا اوس څه وایم دا نه وشول موږ به بیا هم پرېږدو دا یو سوال یو پوښتنه کېږي څوک په ښه نیت څوک په نه ښه نیت چیرې ورک یې ستاسو د پوښتنو جار شم قربان ما ته ستاسو پوښتنې باندې نه لګي او نامناسبه هم نه ده دا خو موږ تحریک غواړو چې د دې ملت د دې ولسونو د ستونزو او د مسایلو د مستقل حل دپاره کار وکړو کوشش کوو چې زر کې وکړو خو ځینې کارونه کېږي نه دومره زر که کله هم موږ یا نوی طرز نوی بڼه د خپل ملت د وطن د مسایلو د حل رامخکې کولو یو اندازه به بیا درته وشي زموږ صانعه کې نه وو دا د یو تیارې دپاره د یو خوارې دپاره او د دې ملت او د دې ولس د مستقل حل دپاره د هغې دپاره مو یو خواري کوله چلو زه به ممکن دا په ګراونډ باندې هلته نه موجود زموږ ملګري بیا هم موجود دي اوس یې هم وګورئ په تیرا کې په کورمه کې په نورو سیمو کې چېرته هم د ظلم مخالفت کېږي د تحریک ملګري هم د هغې خلاف په عمل کې ولاړ دي هم د هغې خلاف غږ هم پورته کوي هم چېرته د نور خلک ورته مرستې وایي موږ ورته مرسته نه وایو ورورولي وایو تاسو به لیدلي وي یادونه یې بده خبره ده یوازې په دې ټاپک کې راغله خبره او موږ مرسته نه ورته وایو ورورولي وایو ورور چې د ورور کور ته ځي دا د پښتنو دستور دی لاس کې ستا اخیستی وي د فراق ستا شی بیا چې بده ورځ وي بیا خو لا هم دا زموږ ورورولي ده د خپلو ولسونو سره یې کوو د دې وطن خویندې میندې وروڼه سپین ږیري دا زموږ خویندې میندې دي دا زموږ وروڼه دي دا زموږ سپین ږیري مشران مو دي زړونه مو درد ورسره کوي هم باید د دې ظلم پر مخالفت کې څومره څه کولی شو هغه کوو هم به څومره غږ ورته پورته کولی شو هم څومره دښمن ته جواب ویلی شو هم څومره دوی سره ورورولي کولی شو وس به مو کم وي نیت مو لوی دی درته اوس به کم وي راتلونکي ته یې ډېروو د دې په خاطر موږ د خپل تحریک سره زموږ هغه سوګند به ممکن ده چا ویله یا نه 400 کې وویني موږ دا قسم کوو او په خپل قسم باندې موږ ګواه هم خدای جوړوو چې خدای ګواه دی زما په دې قسم چې موږ د هیڅ قسم قربانۍ نه به سرغړونه ونه کړو موږ به در سره وو په هر حال کې او دا اوس واقعا لږ څه هغه تیزي به نه وي خو د هغې پر شا هم د یو تیارې په مستقبل کې د پښتنو د مسلو یو مستقل حال او یو ښکلې بڼه داسې رامنځته کول چې هغه ډېر قوت ولري چې په مستقله توګه پښتانه د ستونزو او مسایلو نه خلاص کړي ډېرو درنو او خوږو پښتنو په دې لار کې په دې مزاحمت کې تاسو په منځ کې به ګرځېدل لیدلي به مې ډېر درانه او عزتمند نورالله ترین
حنیف پښتین چې پاکستاني فوج لا درکه کړي دي چې څو ورځې مخکې کوم ملګري را خلاص شوي وو هغونه مو حال کولو څومره تکلیف او مشکلات تېروي یقین وکړئ که یو وړوکی ډیل هم وکړي دا خلک خلاصېږي خلاص به شي خو نه کوي د ملت په سر په خپل وجود باندې سختۍ تېروي دا د پی ټي ایم روحیه ده حاجي عبدالصمد علي وزیر کال نه زیات وخت کېږي جیلونه خوري یو ټیټه خبره یو کمزوري خبره یو داسې حرکت یو داسې شکل به مې دوی نه وي لیدلی چې دوی به مو داسې لیدلي وي چې ګویا که دوی یا پښیمان دي یا ټیټ نه 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 پی ټي ایم ورکر او مشرتابه دغو په روح کې دا شی نه دی شامل ملک عبدالمجید کاکړ په جیل کې و د مور د وفات خبر پې وشو خو د حوصله ونه بلله یقینا داسې لوړې حوصلې داسې استقامت په دې وطن او په دې ولس رښتوني مینان رښتوني خیرخواهان هغه تېرولی شي خپل ولس لپاره داسې څوک خو به پښتون نه وي چې د عروي او نورالله او حنیفتو ته د ټول ملت سلام ورسوي چې هیر نه یې نه ستاسو قربانۍ او نه تاسو په 2 فروری باندې د شهید ارمان لوني تلین دی ملي شهید زموږ دپاره یوه رڼا ده د ژوند د مبارزه د قرباني دا زموږ دپاره یوه رڼا ده په پښتونخوا کې په هره ضلع کې په کوم طرز تاسو ته ممکنه ده په هغه طرز باندې د شهید ارمان لوني ورځ ولمانځئ او په بهر هېوادونو کې هم چې چېرته ملګرو پروګرامونه تابع کړي دي هغه د شهید ارمان لوني ژوند مبارزه فکر تحریک دپاره قربانۍ دا هر څه هم رڼا ځنې واخلئ هم څنګه د خپلو شهیدانو ارمانونه هغه ته مونږ رسېدلی شو د دې دپاره کوم طرز ډېر بهتر دی کوم ځای کمایلی شی دی په دې باندې هم بحث کولی شئ خوږو پښتنو خدای تاسو آباد لري ممکن ده ډېرې واقعې ډېرې کیسې ډېرې ستونزې د لر او بر وطن زما نه په نن پیغام کې نه وي بیان شوي خو بیا به سره مخامخ کېږو د دغې ملت او د دغې خاورې یو شریک غږ عمل مزاحمت غږ یو ښکلی یو پرمختللی یو سیال ژوند د دغې ملت د دغې جوړولو دپاره په یو ځای وو او بیا به هم یو بل سره خبرې کوو خدای دې تاسو آباد لري په خیر ښه اوسئ تاسو د توجه پام او اورېدلو څخه مننه کوم